ابن مسیب رحمه الله خزوه او دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ لور وه. هغې به ویل زه خپل خاوند ته د باچا په سترګه باندې ګورم، د هغه دا شانتې تابعداري کوم لکه یو خادم چې رالګي د خپل باچا تابعداري کوي. نو چې کله یو څوک ځان د باچا ښځه وګڼي هغه څه شي ملیکه ملیکه. که یو ښځې د خاوند عزت وکړو، که یو ښځې د خاوند تابعداري وکړله، که یو ښځې خپل خاوند د شریعت مطابق د هغه حقوق یې ادا کړلو، دا ملیکه ده، د خاوند د باچا دی په دې ټیم کې، خو دا زنانه بیا ملیکه ده. او که یو ښځه راولګېدل د خاوند سپکاوی راواغېستلو، د هغه بېعزتي راواغېسته، نه د هغه د خوراک خیال ساتي، نه د هغه د جامې خیال ساتي، نه د هغه د مال خیال ساتي، نه د هغه د مور او پلار خیال ساتي، دا ګورې دا خاوند د غلام دی او د غلام ښځه ګورې وینځي یو خاوند نه غلام جوړ کړلو. خو دې له څه مرتبه میلاوه نه شوله. د خاوند په بېعزتۍ کې چاله مرتبه نه میلاویږي، چاله عزت نه میلاویږي، بلکې بېعزتي میلاویږي.